زموږ مطالبې منظور نشوي نو د احتجاج لړۍ به دوامدار ساتو. نور تفصیل راکوي سید زمان سبا په دې ریپورت کې. د کراچۍ په سمندر کې میشته د خیبر پښتونخوا د مختلف برخو سره تعلق لرونکي ماهیګیرو د څو ورځې راهیسې د احتجاج لړۍ پیل کړې ده او خپل لانجونې ورډولې دي چې له وجې په سونو خلک بېروزګاره شوي دي. ماهیګیرو د ملکن نه د احتجاجي تحریک آغاز کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې سیند حکومت د دوی تحفظ یقیني کړي. د ملکن مټکنۍ علاقه کې شوي احتجاجي غونډې ته د ماهیګیرو صدر ابراهیم شاه، رحمان غنی، علي محمد خان، بخبیدار خان، انیپ الله خان، جنید خان، صدام حسین او نورو مشرانو ویل چې دا مهال د لانچ ماهیګیر د ډیرو خرابو حالاتو سره مخ دي. د بلوچستان په سمندري حدودو کې زموږ درې جازونه وسوځولې شول. درې ماهیګیر په حق پوره رسېدل. د انشورنس په مد کې زموږ نه هر کال په کروڑونو روپۍ کټ کیږي، خو تر دې دمه ورسره نه مالي مرسته وکړای شوه او نه چا تپوس وکړو. کوم چې په بلوچستان کې زموږ لانچونه سوځولې دي، کوم چې د مایانو ریټ نشته دی، دا شوې ده د هغې د وجې نه موږ په احتجاج باندې کم د $800 ملیون ایکسپورټ چې دی دا بند دی. ټولو ادارو ته دا خواست دی چې د دغه مظاهره دی وکړي، زموږ سره د مذاکرات وکړي چې د عمل کم مخکې وچلېږي او موږ ماهیګیر هم مخکې وچلېږي. زموږ نه ټیکسونه موږ ورکوو، موږ ګیټ پاس ورکوو، موږ چې د حکومت کم چارجز دی هغه موږ پوره زموږ نه اخلي، خو موږ ته مراعات نه راکوي. لکه زموږ د پیشرای تقریبا چې 95% پیشرای زموږ خرابه شوې ده. پلټونونه ټول لیدلي دي، د واورې د خېجولو ځای نشته دی، د مال له کوزولو ځای نشته دی. نو زموږ په دې خبره باندې احتجاج دی او د حکومت وخت هم دا اپیل دی چې که فرض کا موږ په لیګل طریقه باندې کار کوو، زموږ دا کار انلیګل نه وي، نو موږ چې کم مراعات او کم زموږ حق دی موږ لره کړی. هغوی زیاته کړه چې د احکامو د غفلت او لاپرواهۍ له وجې د ماهیګیرۍ قیمتي شعبه د تباهۍ سره مخ ده. باید چې چارواکي دې اړخته پاملرنه وکړي. ویناوالو زیاته کړه چې د ماهیګیرۍ شعبې سره صرف د پښتنو نه بلکې د هرې ژبې ویونکو روزګار تړلی دی. حکومت دې د ماهیګیرۍ شعبې سره تړلي خلکو د مسلو هوارولو لپاره ګامونه پورته کړي. سید زمان سبا، هم پښتون نیوز، مټکنۍ، ملکن.